لغمان کې د هیواد د 21 ولایتونو د وطندار برنامې غړو د ولسي ملاتړ پروګرام په چوکاټ کې له ولسونو سره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. په همدې موخه د سلواغې پر 28مه نیټه له غرمې وړاندې د ولایت مقام د کرزي په تالار کې ځانګړې غونډه نیول شوې وه چې پر مهال لغمان مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار سربیره، د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي، د ولایتي شورا غړي بیبي خورد، د لغمان پوهنتون استادانو، د 21 ولایتونو د وطندار برنامې غړو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له دوی مننه وکړه چې لغمان ولایت ته سفر کړی دی. نوموړي وویل لغمان ولایتي اداره ولسونه او ځوانان خوشحال دي چې نن ستاسو د کوربتوب ویاړ لري. هغه لغمان د علم، ادب، فرهنګ او پوهې کور وباله او د وطندار برنامې غړو سره یې د دې ولایت د بیلابیلو برخو په اړه هر اړخیز معلومات شریک کړل. ورپسې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مشاور انور وفا سمندر د دغې ادارې د رئیس عبدالمتین بیگ پیغام هم د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړ. بلخوا د ولسي ملاتړ برنامې مسؤل ذهین الله شهید زوی د لغمان د مرستیال والي څخه مننه وکړه چې دوی ته ښه راغلاست ووایه. نوموړي وویل خوشحاله دی چې نن د 21 ولایتونو د وطندار برنامې د غړو په منځ کې د لغمان له ولسونو سره ویني. هغه وویل په دې برنامه کې ځوانان خپل نظریات فرهنګ سره تبادله کوي او د بیلابیلو سیمو څخه لیدنه ترسره کوي. په ورته مهال د لغمان مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار د وطندار برنامې غړو ته د هرکلي ترڅنګ له دوی مننه وکړه چې دې ولایت ته د ټولنیزو اړیکو د جوړولو، د بیلابیلو سیمو د لیدلو او فرهنګونو د شریکولو په موخه سفر کړی. نوموړي وویل لغمان د باعلمه، با فرهنګه ولایتونو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې ډیر لوی کدرونه او شخصیتونه افغانستان ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. ښاغلي مظلومیار وویل لغمان د بیلابیلو قومونو څخه جوړ شوی دی چې ولسونه په خپلو منځونو کې پوره اتحاد او اتفاق لري. مرستیال والي د غونډې له ټولو ګډونوالو سره د لغمان ولایت د انکشاف او بیا رغونې په برخه کې هم هر اړخیز معلومات شریک کړل. نوموړي زیاته کړه افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور دی او ساتنه هم د ټولو مشترک مسؤلیت جوړیږي. ښاغلي مظلومیار د وطندار برنامې له ټولو غړو څخه وغوښتل چې د یادې برنامې په جریان کې ترلاسه کیدونکي مثبت پیغامونه د خپلو ټولنو له نورو غړو سره هم شریک کړي. بلخوا مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي وویل تیر مالي کال په لغمان ولایت کې شاوخوا 22 میلیونه ډالره بودیجه مصرف شوې چې 98% جوړوي. هغه وویل د مهترلام ښاروالۍ له لورې تیر مالي کال په دې ولایت کې 800 میلیونه افغانۍ په بیلابیلو پروژو مصرف شوي دي. الکوزی وایي د لغمان د سرسبزۍ او بیا رغونې لپاره یې نوې طرحه جوړه کړې چې په راتلونکو ورځو کې به یې د جمهور رئیس سره شریکه کړي. په یاده غونډه کې د مهترلام ښاروالۍ د فعالیتونو او وطندار برنامې په اړه چمتو شوي ویډیوګانې هم د غونډې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د غونډې په وروستۍ برخه کې د مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار او یو شمېر نورو مشرانو له لورې د وطندار برنامې غړو ته د اعزاز پګړۍ ورپه سر او چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې.